په دې مسؤلینو کې د هلمند مرافع محکمې رئیس شیخ مولوي محمد محمدي، د لوګر امنیه قومندان الحاج ملا غوالي نوراني، د هلمند د استخباراتو ریاست مرستیال الحاج مولوي معصومي، د نیمروز د استخباراتو رئیس الحاج ملا شیر احمد حاجي تواب، د هلمند علماو شورا مرستیال شیخ مولوي محمد ګل محمدي، د نظامی محکمې رئیس الحاج مولوي عبدالقیوم التکلانی، د ښاري محکمې رئیس الحاج مفتي موسی کلیم برهاني، د لشکرګاه رحمانیه مدرسې مؤسس او استاد الحاج مولوي عبدالحنان دیوبندي، د 215 اعظم قلی اردو د سرحدي لواء قومندان الحاج ملا بسم الله فرهادي، د بهرامچه ولسوال الحاج قاری محبوب، د عمومي محبس مسؤل حاجي عاطف. کابل کې د هلمند ولایت نماینده حافظ مولوي شرف الدین شرافت او ګڼ شمېر نور مسؤلین شامل و. د ولایت مقام ویان مولوي محمد قاسم ریاض بختر خبر ایجنس ته وویل چې مرستیال والی راغلو میلمنو ته ښه راغلاست ووایه او د هغوی اکرام او تود هرکلی وکړ. د تیر اختر د مبارکۍ ویلو ترڅنګ یې په دې مجلس کې د بیلابیلو ولایتونو د اختریزو کلتورونو، جهادي ارزښتونو، د شهیدانو کارنامو او د هغوی د کورنیو سره د مرستې د ولسونو لپاره د ښه خدمت، د هیواد د هر ډول دښمنانو پر وړاندې د ګډې مبارزې او یو لړ نور مهمو موضوعاتو په تړاو خبرې وسوې. د چارو د ښه سمون په موخه یو له بل سره نیکې مشورې شریکې شوې او پر ګډو همکاریو ټینګار وسو.